سلامونه، که غواړئ د تازه پیښو څخه خبر شئ پښتو نیوز چینل در سره سبسکرایب کړئ. رونالدو په کرونا اخته شوی. د نړۍ تکړه او نامتو فوټبالر کریستیانو رونالدو په کرونا وایروس اخته شوی. د پرتګال فوټبال فدراسیون د سې شنبې په ورځ رونالدو په کرونا اخته کېدو خبر ورکړی، خو ویلي چې نوموړی روغ دی، کومې ښکاره نښې نه لري او قرنطین شوی دی. 35 کلن رونالدو اوس مهال د اروپایي ملتونو ترمنځ د ملي لوبډلې په استازیتوب پر سیالیو بوخت دی، چې وړ مورس یې د فرانسې لوبډلې په وړاندې سیالي ترسره کړه. هغه به د سویډن پر وړاندې راتلونکې سیالۍ کې چې د چهارشنبې په ورځ ترسره کېږي او د یونوتوس کلبي لوبډلې لپاره هم په ځینو راتلونکو سیالیو کې ونه لوبېږي. شونې ده چې هغه بارسلونا پر وړاندې چیمپیونز لیګ کې هم لومړۍ لوبې محرومه شوی. رونالدو لږ تر لږه 23 د اکتوبر پورې به قرنطین وي، خو په 28 د اکتوبر د بارسلونا پر وړاندې لوبې لپاره نوموړی شتون اړین وي. تر بیا ښه وخت ولرئ.